السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، نن به تاسو درخم چې تاسو څنګه کولای شئ د بل په موبایل خبرې خپل موبایل کې واورئ. نو ګرانو دوستانو، ته د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل په لایکن باندې ګوته وهئ، آل یې کړئ، ځکه چې تر ټولو مخته زموږ ویډیو تاسو ورسیږي. نو ګرانو دوستانو، د دې چې د ویډیو په طرف لاړ شو، تاسو وښیم چې تاسو څنګه کولای شئ د بل چا ټلیفون غږ په خپل موبایل کې واورئ. نو ګرانو ملګرو، تاسو د هر چا غږ په خپل موبایل کې اورئ، نو د هغه ملګري موبایل به در واخلئ او د هغه په موبایل کې به په د فون په لوګو کې به تاسو دا کوډ ووهئ. زه تاسو دا کوډ تاسو در ښیم، سټار او بیا 2 1 بیا سټار، بیا بل هغه به تاسو خپل نمبر ووهئ. یعنې که زه خپل نمبر ورته هیډ کوم 0342 2 بیا به تاسو ووهئ هیش مو، نو دا به تاسو هغه کې په کوم سیم باندې تاسو کول، که ټلنار دی، که جاز دی، که زونګ دی، که یوفون دی، که هر سیم دی. نو ګرانو ملګرو، د دې که تاسو موبایل باندې بل چا لګولی او هغه تاسو بندوئ، د هغه طریقه به هم تاسو په انشاءالله په بله ویډیو کې در واخلم. تاسو ملګری ټلیفون وکړي، نو تاسو ته به هم ټلیفون درشي، د هغه غږ تاسې اورېدلی شئ. سیدی هر چا ته ټلیفون وکړي، که خپل ملګري ته وکړي، که هر چا ته وکړي. نو ګرانو ملګرو، دلته به تاسو دا هغه کې ګرانو ملګرو، چې ویډیو مو خوښه شوې دا ما ته کال څخه ته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.